په دې وجه علماء دیوبند کې یو امام تیر شوی دی انور شاه کشمیری رحمه الله، یو لوی محدث دی، یو لوی د علم دریاب دی او سمندر دی. انور شاه کشمیری رحمه الله هغه یو درې طریقې فرمای چې روزه د محرم ونیولې شي او د دې يهودو نه خلاف هم وکړي شي. ندري صورتونه بیانې. یو دا چې د محرم د لسم تاریخ سره مثال کې نهم تاریخ هم روزه ونیسا، یعنی لومبنی صورت نهم د محرم او لسم او یو لسم دا درې ورځې د محرم روزه ونیسا. نهم تاریخ د محرم او بیا لسم او بیا یو لسم دا دواړه درې ورځې روزه ونیسا. او بل صورت یې بیانې او دا ټولونه افضل دی چې نهم باندې ته روزهداري، لسم باندې روزهداري او یو لسم تاریخ باندې ته روزهداري، د ټولونه بهترینه طریقه ده. او بیا انور شاه کشمیری رحم الله فرمای چې لسم او یو لسم تاریخ روزه ونیسا، لسم هم ونیسا روزه او یو لسم تاریخ هم روزه ونیسا. او بیا انور شاه کشمیری رحم الله فرمای چې یا نهم او لسم روزه ونیسا. نو دا درې صورتونه بیانې. صرف د محرم ځان لمه نیسا مکروه دی، یعنی لسم تاریخ باندې صرف روزه منیسا، یا خور سره نهم او یو لسم هم یو ځای کا، نو درې ورځې بشي. او یا صرف نهم او لسم روزه ونیسا او یا لسم او یو لسم روزه ونیسا. نو الله جل شانه ورته د محرم اجر عظیم در نصیب کړي چې د یو کال ګناهونه بدی الله جل شانه معاف کړي. نن تقریبا اتم محرم دی، د جمعې ورځ اتم محرم دی، سبا له خالی هفته ورځ نو نهم محرم دی، او بیا د اتوار په ورځ باندې لسم محرم راځي. نو پکار دی مثال کې یو انسان د خالی او د اتوار او د پیر دی روزهدار درې ورځې، یا صرف د خالی او د اتوار روزهدار شي یا صرف د اتوار او د پیر روزهدار شي. نو دا د محرم شرافت او عزت به الله جل شانه د روزې در نصیب کړي. نو نن اتم محرم دی او سبا له نهم دی، بل ورځ بیا لسم محرم دی. نو د دې روزو کوشش کول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېرې روزې نیولې، هر میاشت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې روزې نیولې. ایام البیض به نبی علیہ السلام روزهدار، کله چې د سپوږمۍ سپینه شي څوارلسمه دیارلسمه او پنځلسمه ورځې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به روزهدار. نفلي روزو سره موږ ځان بلد کو، دا فرضي روزه موږ ته ګران هم په دې وجه ده چې زمونږ تعلق او واسطه د روزو سره نه. نو ان شاء الله لسم محرم د اتوار ورځ راځي، نو د روزې پابندي وکړو.